لا يسألون الناس الحافا من التعفف. داسې انسانان په دې ټولنه کې شته چې مسکینان دي، غریبان دي، فقیران دي، کونډې و یتیمان دي، خو خلکو ته سوال نه کوي. ځان یې د سوال ساتلی دي. الله عز وجل فرمایي دغو ته بیا م ورکوئ چې ستاسو سوال کوي، دغو ته بیا م ورکوئ چې ستاسو سوال نه کوي. پوښتنه وکړه چې چیرې مدارس سوال نه کوي د چا څه. البته ځینې مدارس کوي، ځینې نه کوي. چا کوي هغو ته بیا م ورکوي، چا نه کوي هغو ته بیا م ورکوي. یې کوو سوال. طبیعت دی، مزاج دی. بعضې کسان د چندې شوقیان دي، موږ خپله چنده نه ګټو. ما ته بعضې کسان وایي دا دونه جامه و، دا زر 2-3 زره کسان داسې یو پټوره واخر رو هره جمعه یې ټولوه ورټولوه. دا خو ډېرې پیسې کېږي، دا خو ډېر غټ کار کېږي. زه وایم الله پاک دې تاسو ته خیر درکړي د دې ښه مشورې. خو دا مزاجونه دي، دا طبیعتونه دي. زه نه غواړم اوس به 1000 کسه راځي چې 10,000 کسه دلته راشي. زه نه غواړم چې په ټوپر وګرځم. مزاج دی. که زما پر ځای بل سړی راغی هغه دې بیا وکړي. زه نه کوم چې کې راکې په طبیعت راکه که نه. استادانو هر کال موږ ځینې وختونه د مشکل سره مخ شو. 200-250 کسه لري شاګردان، 25-20 کسه استادان دي، په لکاو روپۍ مصرف دي. څنګه کوو څنګه کوو؟ نو دا خو دا چنده لږ ده، څنګه سو ما لږ دي، څه مشکل شته؟ مدرسې ته مشکل دی، څه مدرسه بندېږي. مال مدرسه دي بنده شي. دا د الله عز وجل دین ساتل، حفاظت کول، دا ستا کار دی که د الله کار؟ زموږ یو اداره ده چې موږ درسونه پکښې ول، جامعة العلوم الاسلامیه. د دې محتمیم یو وصیت لیکلی و. هغه لیکلي و چې زما د مدرسې څخه څوک د چندې دپاره نه وځي چې دلته دې سړي ته ورسه، دې سړي ته ورسه، دې ته واجد صاحب، دې ته وا خان صاحب، هغه نو باره 1000 روپۍ په لاس درکړي. دا د 1000 روپو کار نه دی، دا د 1000 روپو کار دی. دا کار اوس په 1000 روپۍ کېږي. هغه زما وصیت دا دی، دا اداره ما د الله دپاره جوړه کړې ده. الله پاک به زما سره معاون وي. خو که یو وخت داسې حال راغی چې د دې مدرسې کومک ودرېدی، بس زما توصیه دا دی زما مدرسې ته قلف واچوئ. بس مالا مونږ اخوا ته خو موږ نه یو کله په چې په خلکو پسې وموښتو. یا الله ستا دپاره مو جوړه کړې ده، دغه مو وس دی. نو رزق ورکوو خو ته چې ته دا کولی سي، رزق هم موږ ته راکولی سي. نو خبره یې پر چیش کوله. او مسکینا ذا متربه، داسې مسکینانو ته ډوډۍ ورکول چې هغه د خاورې خاوند وي. دغه د خیر کارونه دي. دغه دا مثال الله عز وجل په قرآن کې ورکړی دی. نو ما تر عملي تکذیب پرې خبره کول چې مهمه دا ده چې راسئ هغه د شیخ الهند نصیحتونه دي. دا 2 شان ژوندي کو، قرآني تعلیمات په ټولنه کې عام کو. زما ملګري دی واوري چې تاسې د علماو لقب راکوي. زه خپل ځان ته د عالم لقب نه ورکوم، ملګرو ته ورکوم. هغه دی واوري راسئ، که په سارا کې که په بازار کې د دې قوم سر ور خلاص کو. دا خلک په دغه پوه کړو چې د الله کتاب دغه وایي. ما و طاقت اوتلی. دا خلک په دغه پوه کړو چې د نبي کریم علیه السلام سنت طریقې داري. ما دوی ته وویل چې زموږ څه میرېږي، دا دین په تکرار زده کېږي. تبلیغي حضرات مو لیدلي دي، دا بعضې عوام وایي تبلیغیانو دغه یو شی زده کړی دی، اکرام مسلم دی، اکرام مسلم دی، کلمه ده او کلمه ده. دین کار په تکرار راغلی. خدای بنده دا بخاري شریفینې کې نه ویني. نبی کریم علیه السلام چې د دنیا څخه ولاړی، خو حدیث د صحابه وسره هغو را جمع کړل. امام بخاري په بخاري شریف کې جمع کړ، امام مسلم صاحب په مسلم شریف کې جمع کړ، امام ترمذي صاحب په ترمذي شریف کې جمع کړ، امام ابو داود صاحب په سنن ابي داود کې جمع کړ. راځه امام محمد صاحب د موطا دی، امام مالک صاحب د موطا دی، ابن ماجه د نسائی دی. دی علماء جمع. دا خو دا 14 کال کېږي چې تکرار دی. تکرار دی که نه دی؟ نو دا خلک به پوه کوو، دا به په حدیث هم پوه کوو، دا به په سنت هم پوه کوو، دا به په قرآن هم پوه کوو. اخوا ته عمل کول نه کول دا زما کار نه دی. بعضې خلک موږ ته راسي دوسیه راته شوي دي، دا زما یو سړی زما په مقابل دا زما حق نه راکوي. زه ورته وایم قربانه دا دارالافتا ده، هلته دارالقضا ده. موږ صرف خلکو ته وایي چې وروره دغه دې حق دی، کول نه کول هغه د قاضي کار دی. بعضې خلک دي زموږ سې خوا بده سوې ده، زموږ سره پر دغه معامله باندې تعلقات کته کړي دي. کې نوم درته واخلم خپله به حیران سي. نو مانې نه درته هم ځکه دا راز دی. بعضې کسان زموږ سره پر مسلو خوا بدې سوي دي. تا پلانکي ته مسله ورکړې ده، نو تا پلانکي ته مسله ورکړې ده، زما خلاف کوم. زه خو قاضي نه یم. زه چې یو چا ته مسله ورکوم داسې ورته وایم د الله کتاب داسې وایي، حدیث داسې وایي، رد محتار داسې ویلي، عالمګیري داسې ویلي دي. ما خو صرف مسله ورکړې ده. زه خو توپک نه لرم، زه خو په اصطلاح زور نه لرم. یو دارالقضا ده، یو قاضي صاحب، یو مفتي صاحب. مفتي صاحب یې صرف شي حلال دي حرام دي. اخو ته که ته حق ځینې غواړې نو ورسه هغه قاضي صاحب ته ورسه چې هغه بیا په زور درته راټینګ کړي، یو ځای معرفي کړي، خپله بیا تا ته حق درکوي. نو دغه ترتیب دی، دغه دین دی. او دې دین ته به په دغه طریقه سره بیا کار کوو. عوام به هم کوي، خواص به هم کوي. اهل دنیا به د دین په د دنیا په ذریعه سره څه کوي؟ د دې دین خدمت کوي. ما او تا بیا په ژبه کوو، په ژبې کوو. دي که نه دي؟ حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا
نفس الله عن قربة من قرب یوم القیامه. کله چې یو مؤمن راولاړ سي د بل مؤمن په خدمت کې استعمال سي، دا زما استعمال دی چې زه تا ته دین در وښیم، او په عین حال کې دا بل خبره واوري. ما تاسو ته بل وارم دا خبره کړې ده چې ستاسې په توسط، ستاسې په توجه، ستاسې په راتګ سره الله عز وجل موږ ته شان راښولی دي. تېره جمعه ما تاسې ته یوه سنت طریقه در وښول. کومه سنت طریقه وه؟ دوه سنتونه بیان شول. یو سنت طریقه دا وه چې کله د خوبه راکښېنو څه چمو؟ مخ وموښو، داسې مخ وموښو. دا سنت زموږ کتاب کې مو وکتې انتیک راته معلوم شو. نو دا 25 دقیقې دا که اوس ته ما ته نه وایې ناست ما دا سنت نه وایي بیان کړي، ما هم په عمل کې نسو ژوندی کوئ. ځکه حکیم الامت صاحب فرمایي، نور علما فرمایي هغه استاد چې طلبه کرامو ته درس وایي هغه استاد دې پر دې طلبه کرامو احسان نه اچي. هغه معلم صاحب چې په مکتب کې درس وایي هغه دې پر شاګردانو احسان نه اچي، ځکه دلته تنخوا مقرره ده، د ده خپل استعداد زیاتېږي. شاګرد ته موږ وایي پام کو، بې احترامي به نه کوې، بې احترامي به نه کوې. تا چې په پیسو وایي خو ستا استاد دی. من علمني حرفا فصیرني غلاما، دا د حضرت علي رضی الله عنه قول دی، دا د حضرت علي رضی الله عنه قول دی. حضرت علي صاحب فرمایي چا چې ما ته یو حرف راوښوي، ولو که دا موږ ورسره اضافو، ولو که ریاضي وي، ولو که انګریزي وي، ولو که شي تا ته یو فایده ورسول، فصیرني غلاما، چا چې ما ته یو توری راوښوي زه د هغه مری یم، زه د هغه غلام یم. ما چې فراره کړي شي به راغلی بیا. تر ټولو مهم شی دوه شان دي، یو منل او بل رحم و شفقت. او په حقیقت کې درته هغه رحم و شفقت. نو ما درته وویل چې اسلامي تعلیمات نه وي بیا به مو دغه ځوانان خدا نخواسته بیا به پر لمانځه مې اعتراض کړي، پر روژې به مو اعتراض کړي، او بیا به پر شانو مې اعتراض کړي. نو ځکه علما فرمایي چې دا 14,500 کاله پر دې دین تحقیقات سوي دي. امام رازي، امام غزالي، امام ابن عربي، دا هغه کسانو پر دې تحقیقات کړي دي، د دې تحقیق مکمل شوی دی. که چا د دین پر شاعر سوال کوي هغه ته ورسه قربانه، په کوم انجینري چاخته یې، په کومې پیلوټي چاخته یې، په کوم کسب و کاروبار چاخته یې، هغه خپل پر کار تحقیقات وکړه. الیوم اکملت لکم دینکم، دا دین نور تحقیقاتو ضرورت نه لري چې دا ماښام لمونځ ولې 3 رکعاته لري، دا تحقیق ته ضرورت نه لري. دا 14,500 کاله دا کار شوی دی. دې ته غټ بحار العلوم، د علومو دریابونه دلته تسلیم شوي دي. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي نن چې بر صغیر ته واورئ، عجمو ته چې دین راغلی دی، او عجمو ته چې د احادیثو ذخیره راغلی دی، چې ما ورته اوس حدیثونه وایي، په دې کې دغه ټول عجم د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه د احسان پورې دی. شاه ولی الله صاحب دین دا نقل کی تر ما ورته پرې راورسېد. د عربي ژبې څه چې اولنی تفسیر لیکل شوی دی دا معلومات واورئ. د عربي ژبې سما شوی، یعنې خلاصه دا چې په عجمي ژبه کې اولنی تفسیر چې په فارسي ژبه لیکلی دی هغه شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه لیکلی. خلکو ترجمه پېژندله نه، خلکو د قرآن معنا پېژندله نه. فتح الرحمن دا د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه تفسیر دی، هغه ترجمه د هغه دا کړې ده. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه دومره علوم درلوده چې نږدې و د اجتهاد درجې ته رسېدلی وی. دی وایي ځینې شان زما په زړه کې وه چې دا به وکم دا به نه کوم. یوه مسله دی وی زما په زړه کې دا راوګرځېدل چې زه به تقلید نه کوم، زه به د هېڅ امام مذهب تابعداري نه کوم، ما ته خپل قرآن و حدیث پروت دی، زه تقلید څه کوم؟ واورئ. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي ما ته دا خیال را پیدا شو چې ای شاه ولی الله ته تقلید څه کوې؟ ته امام صاحب څه کوې؟ ته امام شافعي صاحب څه کوې؟ ته امام مالک صاحب څه کوې؟ ته امام احمد ابن حنبل صاحب څه کوې؟ تا ته خو قرآن و حدیث پراته دي، خپله چې دي څه د قرآن و حدیث زده کړه هغه وکړه. وایي ما ماښام نبي کریم علیه السلام په خوب ولیدی. ما ته شاه ولی الله حق نن په 4 مذاهبو کې راباندې پام کوئ چې تر 4 مذاهبو ونوځي. هغه ته ستا خوښه د چار مذهب دی، زه د الله رسول دا ټینګ کړم داسې ترلاسه. شاه ولی الله پام کوئ د مذاهبو سې ونوځي. نو ما ورته د کوم باب مولوي چې اوس پر دین اعتراضونه او بل اراده مې وای دا وه چې ما غوښتل زه داسې تحقیق وکړم چې حضرت علي رضی الله عنه ته فضیلت ورکړم پر حضرت ابوبکر صدیق صاحب، پر حضرت عمر صاحب دي. دا زما خپل تحقیق و، د هر چا تحقیق کې داسې نیمګړی.
ما چې دې کار ته اراده وکړل ما ماښام نبی کریم علیه السلام په خوب لیدی ما ته شاه ولی الله احتیاط شیخینو ته فضیلت حاصل دی ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما ته چې کوم مقام حاصل دی هغه مقام حضرت علی صاحب ته نه دی حاصل پام کوئ چې پر دې مسله باندې پام کوئ چې پر دې موضوع باندې قلم پورته نه کړي وایي د الله رسول زما رهنمایي وکړي تواول المنځ پنځه وخت او بل اراده مې شاه ولی الله صاحب دا وکړل چې نور اسباب پرېږدم دومره ولاړم د الله عز وجل په توحید کې مستغرق شولم چې دا دنیا هېڅ راته معلومېدل دا مریضي هېڅ شی نه موږ چې پر سر داسې یو ټسټ کوي دا د وده به بیخي ولد سوي دي هندوستان ته ولاړ شي وایي منظره بم شي چې ورته وایي اګر بدن چې باسي تر ماشین چیک اپ خالي پر سر داسې به درځه هندوستان ته چیک اپ وکړه ولاړ ولاکه سي بیا مرګ ولاکه ولاړ شي الا وان النفس لن تموت نبی کریم علیه السلام فرمایي جبرئیل امین راغی زما په زړه کې را خبر راواچول الا خبردار ان النفس لن تموت هیڅ انسان نه مري حتی تستکمل رزقها تر څو وخت چې خپل ټاکلې روزي پوره نه کړي چې روزي دې پوره کړل بیا چې هر شی درته بانه کوي هغه در پر بام به ولاړې طرفه وبل بیا چې ولې ورخطا مشکل نشته ما اراده وکړل چې زه اسباب پرېږدم واورئ شاه ولی الله صاحب معمولي سړی نه و ما اراده وکړل زه اسباب پرېږدم چې بس که مریضي وه زه ډاکټر ته نه ځم باله زه اسباب پرېږدم زه الله مریض کړم واذا مرضت فهو یشفین ابراهیم علیه السلام فرمایي چې کله زه ناجوړې سم شفا الله راکوي واذا مرضت فهو یشفین چې کله زه مریض سم شفا الله راکوي ما وکړه چې بس زه مریض سم اسباب ما اسباب پرېښول که وږي شوم ډوډۍ نه خورم که تږی شوم اوبه نه څښم زه خو د الله بنده یم ما ته الله هر څه راکوي موسی علیه السلام چې د تور غره ته ولاړی 40 ورځې 40 شپې موسی علیه السلام 40 ورځې روژه ونیول تفاسیرو راخیستي دي تاسو تفاسیر وګورئ چې په دې 40 ورځې موسی علیه السلام خوراک نه دی کړی په دې 20 ورځې موسی علیه السلام خوراک نه دی کړی کوم رب چې موسی علیه السلام ته د 40 ورځو روژو توفیق ورکوي بې له خوراک وچښکه ماتې هم راکولی شي نو مې ټینګه اراده وکړي چې د نن څه ای شاه ولی الله نور به خوراک وچښک نه کوې نور به خوراک وچښک نه کوې ماښام وایي نبي کریم علیه السلام په خوب وینم ما ته ورته څه کوې شاه ولی الله پام کوه دنیا دارالاسباب دی چې مریض ولې ډاکټر ته به ځې چې مریض ولې ډاکټر ته به ځې ډاکټران صاحبان دا دي ناستي چې مریض ولې ډاکټر ته به ځې او چې وړی سولې ډوډۍ به خورې او چې تړی سولې څه کوې اوبه به څښې دا دنیا دارالاسباب دی په دې دنیا کې به خوراک وچښک کوې خو یو شی واوره خوراک به مقصد نه جوړوې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا نه دي فرمایلي الا لیاکلون الا لیشربون دا نه دي فرمایلي چې ما بندگان د خوراک دپاره پیدا کړي دي لیکن 24 ساعته معدې چلان دی دي که نه دي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وایي په هندوستان کې د هندوانو سره مناظره شوه ډېر لوی هندو او ډېر خبربازه انسان او ډېر قوي سړی وخت وټاکل شو ورځ وټاکل شول چې په پلانکي ورځ به په پلانکي ځای کې مناظره کېږي ته به د خپل هندویزم د خپل هندوانو د دین اثبات کوې زه به د الله عز وجل وجود درته ثابتوم وحدانیت به درته ثابتوم د قدرت دلایل به درته ثابتوم مناظرې وخت مخکې درته وویل چې د الله شکر ادا کړي زموږ ستاسې مشکلات لږ دي د ګوتو په شمېر دي که دا په مجموعي توګه سرحل کړو الله پاک مهربانه دی دا چې خلک ګوتې پکښې وي خلک حاشیې پکښې مافي نو ولي الی الله المشتکا الله لره دې شکایت کفري ممالکو ته ورسئ مسلمانان د څونه مشکلاتو سره مخ دي بل کار نه و په هندوستان کې د مولانا قاسم نانوتوي صاحب په وخت کې دومره انسانان چې دوی مسلمانان کړي انسان حیرانېږي مولانا معین الدین اجمیری رحمت الله علیه وایي 100,000 انسانان کافران په اسلام مشرفه کړل 100,000 انسانان څخه زیات پر دا هر وعظ کې به د الله عز وجل د قدرت نشي وجې هندوانو ته سیکانو ته بیانولې هغه چې به بیان وشي خو چې حقیقت هم دغسې د هغو به کلمه وویل وخت مقرر سو مناظره مقرر سول مولانا قاسم نانوتوي صاحب د دیوبند بانی دي د دیوبند مدرسه چې جوړه کړې ده د یم راغی د هندوانو مشرم راغی اوس لمه خطر دي چې اوس مقابلې ته ولاړ شي هندو خپل څه بیان کړي او مولانا قاسم نانوتوي صاحب خپل بیان وکړي وایي سترخان اورسو ډوډۍ راغله سترخان اورسو ډوډۍ راغله ډوډۍ چاوار اسولې ما جمعې اسولې اسمشتې فضلا ګورمي و چورمي اسولې هندو خورا غټ او بدن هم سره غټ سړی خوراک ته شروع سو خوري مولانا قاسم نانوتوي صاحب کوچنک سړی و ډېر کوچنی سړی و په قد قامت کوچنی ډنګر سړی و دوې درې ګولې چې وکړه بالا شاته سم الله والا خلک لږ ډوډۍ خوري شاته سو وایي هندو پسې راژغ کړي چې مولانا دا څه کوي دا خو داسې معلومېږي چې د اول وار څه ته ناکامه شول
داسې خو داسې معلومېږي زه د اول قدمه څه ناکامه څه دوې درې ګولې شاته شولې دا خو ستا پر ناکامۍ دلالت کوي. مولانا قاسم نانوتي صاحب ورته وفرمایل چې مشکل نشته ته خپل خوراک ته ادامه ورکړه. ما او تا چې دلته راغلي د خوراک د مناظرې دپاره نه یې راغلي چې ما او تا د خوراک مقابله وکړو، ما او تا د دلایلو مناظرې ته راغلي. که چیرې ستا د خوراک مقابلې ته اراده یې موږ دلته ښه غواوې لرو ښه غوایي لرو نو یو غوایي به برابر نو دسترخوان مې در سره چې بارې درک معلوم شي چې ته ډېره کړې که زموږ غوایي ډېره کړې. سړی چوپ شي. نو بیا چې ډوډۍ خلاصېږي مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورته فرمایي چې یو خبره به درته وکړم دا واوره بس دغه زما او ستا د مناظرې حق و باطل واورېد. ول څنګه خبره؟ ول دغه کوټه وینې ول وکړ ول دا کوټې ته به سره ننوځو، دا کوټې ته به ننوځو، یو درې کسه به سس راسي یو درې کسه به زموږ راسي، درې کسه به هندوانې درې به مسلمانان وي، شپږ کسان سول که یا دغه وطاق ته به ما او تا سره ننوځو کل په کلیانې به راوړو، ما او تا به ننوځو کل په کلي به دې شپږ کسانو ته ورکړو دلې دې پیرېداران یې موږ ته نن چې مو ننوتو څلوېښت شپې بعده دې موږ راوباسي. په ما او تا کې چې څلوېښت شپې بعده هر یو مړو د لوږې د تندې څه بس هغه پر باطل دی هغه بل پر حق باندې دی. څنګه دې زړه غواړي ما دې نه باسي تا دې نه څلوېښتمه ورځ تاریخ ټاکنو ور به نه راځي هر یو چې مړ سوی وي د لوږې د تندې هغه پر باطل دی او چې ژوندی هغه پر حق دی. څنګه دې زړه غواړي راغلی یا نیه کوو افسر خلاص چې معاملات خراب نو بهرحال خبرې سره ډېرې سلې بهرحال نو مقصد څه مقصد د دین منلو، مقصد دین ته راجع کېدل او رحمت لطف نرمي وه. الله عز وجل بس پر دغه موجوده خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.